پېښور کې چې کله موږ دورې حدیث کول اخري زه اکثر یې ملګرو ته بیانوم نو هغه د افغانستان او دلته پاکستان کې انشټیټیوټ خپل حاصله کړې وه دې پېښور کې تقریبا 12 کال هغه ډکیت پاتې شوی و ډاکو غټ ډاکو ما دې بې قیسې کله کولې دورې حدیث کې ما سره یو ځای خوا ته یو ځای زما د سره بستره وه نو هغه ما ته خپله قیسه شروع کړه ما ورته ویل ته څنګه راغلې دې طرف ته دین طرف ته څنګه راغلې ما ته ویل چې د دنیا په سر باندې ما یوه ګناه نه ده پرېښې چې ما نه ده کړې د دنیا په سر داسې ګناه نشته چې ما نه ده کړې ویل د قتلون ویل چې حساب نه یې معلوم ویل د زناګانو نعوذ بالله د شرابونو هر ګناه ما کړې ده ویل زه راغلی څنګه دین ته یم ویل بس الله را باندې رحم کړی خو یو خبره ده ویل یو خبره چې ما د دین طرف ته ولې راغلی ویل ویل کېدای شي دا وجه چې ما په دغه ډاکې به مې کولې ډاکې او داسې ټیم په ما باندې راغلی و چې پیسې دومره اخېږي که په زور باندې مې د خلکو نه بدې بدې ومې اخیستلې په یو ټیم باندې ما سره کله $2 लाख ما سره سو $2 लाख دا ما سره سو دی دا یو کار مې کړی چې ملګري مې ګروپونه مې ډېر زیات و خلک به راتله کوم ډاکوان باګوان چې یو ما مونځ نه دی قضا کړی ویل ما مونځ نه یې پرېښی چېرته او بل ویل دا کار کړی چې په روژه کې ما روژه چېرته نه خوړلی ویل چې نورو ډاکوانو ملګرو به راسره بلنډ هم کولې دې ته وګوره د شیخ د ځان یې بزر جوړ کړی ډاکې هم کوي څه کې مونځونه هم کېږي ویل په رمضان کې به هغې رال ښه به مې ورته تیارې مو کړو خوراک به مې ورته تیار کړه هر څه مې ورته چرګان مې ورته کېښوده په رمضان کې ما به نه خواړه ویل ما ته چې ولې ما ورته چې زه روژه ویل ښه عادت ته وسو ګوره شیخ وي تو ځان یې شیخ جوړ کړی ډاکې هم کې څه کې روژې مې دي ویل ما چې دا زما ضمیر نه مني چې زه روژه ماته کړم ما ورته حدیث وی چې نبي صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی ویل یا رسول الله فلانی سړی کلام کوي او لمونځ هم کوي لمونځونه خو د هغې لمونځونه و که نه نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زر دی چې دا لمونځ به یې منع کړي ځکه دا د قرآن فیصله ده که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر لمونځ سړی د فحاشۍ د منکراتو نه منع کوي خو چې صحیح لمونځ وي ما ورته ویل مال کېدای شي دغه وجه ده عرض مې هغه ما ته وویل د دنیا په سر چې کومه ګناه نه ما کړې که نه خو زه ته قسم خورم چې ما ته خوشحالي نه مېلاو زما راړه به تنګ وویل یو پیر ویل راغلم ویل حیات آباد کې ویل بنګله وه پیسې هم ډېر راسره رسوي رالم هلته و د لاهور نه رالمه بعضې خبرې څه پوهېږي هغه زه ته نه شم کولی رالم ویل ټیم را باندې نه پاس کېده نو ویل ما شراب مې وڅښله او ځان ته مې ګاڼه ولګوله ګېنټه 2 ګېنټه نشه ولاړه راپاڅېدم ویل ما ویل چې اوس څه کېده نور اخوا څه کېده په څه شي خوشحالې راووتم مال مې سټېډیم ته رالم چې پېښوري کوم ځای ته مې خلک بد ناخته ټول په دې ونه ټیم پاس راوړل یو والې بل والې دلته کلاشینکوف به راسول لیسنسي اسلحې راسوي چا راته څه ویلې هم نه شو ویل ویل بیا زه لاړم افغانستان ته دلته هغه مفروض شو بس الله زما هدایت نصیب کړی و نو ویل او کور خاندان خلک راسره ټول ورانو زه یوازې وم ټول خاندان راسره ورانه کړې وه ورور مې و قاري هغه ویل چې موږ په شرمون وشرمون دا ته څه کې دا کار اوس مناسب نه دی زه په افغانستان کې هلته نو د شپې د شپې ودرم نو الله جل جلاله هدایت نصیب بس خوب مې لیده خوب مې لیده ویل په خوب کې قیامت قایم شوی قیامت قایم شوی ډېره سخته ورځ ده ګرمي ډېره زیاته وي انتهاء کریم په واوره ډېره سخته ده وګوره مو دلته شوټینګ کېدلی هلته به 2 هم راښکته شوي پر بڼ به هم خلک ولاړي ډېره سخته وه خو په ناشنا حالت په دې کې زما نوم یې هغه شېدې ته راشي چې کله زه مخامخ شوم ویل ډول حساب یې راسره کوم چې ښه دا څه دی دا خو فورا بوځئ جانب ته دا خو فورا بوځئ نو حالت خو ډېر سخت وي خوب ده زه روان کړم ویل په دغه ټیم کې ما چغې والې زه راهیر شو چې راهیر شوم دومره سخته را باندې تېره شوې چې زما په دې کپړو کې یو ځای وچم نه ټولې نه خولې بېدلې وې دومره سخته را باندې تېره شوې وه کېناستم او سلام نه برابرېدله ساله مې ورور ته وویل چې زه چې ځو ما ته چېرته یې ځای وښی و چې دغه دی د دین سره لږه اشنا شم او توبه وباسم هغه ورور زما چې و نو د ډېر له خوشحالۍ د وجې نه یې وژړل ما زما ورور او توبه ایستل او ډېر عجیب کار دی
بدرا رزق بخور ترال والتا نو زمن استاد محترم شیخ حمید الله حفظه الله تعالی حفاظت کی دا دور تفسیر شروع د رمضان نمخ کې هغه یومې شروع کوله ولغه ډایرک راوسم بخور کچنا شرای وسمال ته ماچو خپل راسنی ویل ما دې چې د تکیه د درس ووري کړه دی ولګي د خطه کړه دی ونه لګي دی بس بیا بزي وزار تکیه ناستم در شروع دی تا ویل چې کني دی شیخ ته چا په وخت کې ویل چې د څه قسم سره راغلی دی د سی باش شروع کې هغه بالکل زما مطالب دا هدایت الله نصیب به خلک واسي وکول زماړه بس ولګي موجب نازل ټینګ دی دا خزه دی ضرور مې راځي ویل شي دلته خداغو طلبا دي او د خو د سمکې خوبونه کې دلته او چرته لوبیا خوړلې چرته دال خوړلې کمزورې خوراکي او ته خو سیو په بډانو باندې په چرګانو باندې چې وګړو باندې د شی ته په ټنډې مشته راولې خو د سکو چې ګوګل کې به کمره والو پیسې خو تاسو ډېر شي دي کمره او ګوګل کې والو به زیات راځي با مو ته چې دا خبر دې ټیک وکړه او ګوګل کې کمره واغ سره په 200 روپۍ باندې اټیم کې 200 روپۍ غړ شي 200 روپۍ باندې کمره واغ سره 5000 شپه بلا بګی کړي تا چې درس مو کوی ما ورو دی ویل چې زرا یو شپه کوم دلته اسی اندازه خو به ولګم کنه دلته سي فینانس نشته کنه نشته دی ول ما راځي بس ټیک ده ما قام تیر شو ما سلطان تیر شو ول ما با دا اته ګورې دی اته ګورې دا ما خورلې اته ګورې ما دا خو خورلې خو بدل راته مخ کی او په دغه شپه چې څنګه ما سلطان منځو شو خلک طلبا روسه پرې وتل څنګه بسترې ته ورسېدم ځان خبر شوم نو مې سودو ما ګورې مورې نه پاتې وي هم ته سودو ما تاسو ټوپ په کړه چې ما چرته په ژوند کې داسې خوب نه وکړې سار لاره پاسې نو مې سي باغ دی ان ما ورته ویل چې میډونه پرې دا خو په ژوند دي جنت ته راځي هغه ملګری داسې تقوا پرهیزګاري ول الله نصیب کړه زه ما سره خپل ما سره نږدې وو کله کله به د ژمي موسم و سخت یخنۍ کې دریم چت کې بره بل چت نه و دریم چت ته به موږ بره وخت دې بار ته په 2 بجې د شپې 2 بجې د شپې په هغه یخ مش باندې ولاړو مانځه باندې او چغې مې والې جوړل وې ما به ته ولې ډېر غلطۍ دې کړې چې الله وي ما کې ما پکې دي ولا الله باندې دونه هدایت ته نصیب کړی دی ان شاء الله باندې معاف جوړل به صح به چغې والې هغه ماتې ویلو په قسم سره خبره را دي د شوا په قسم سره عزت قسم کوم چې کوم قسم قسم یې زیاته کومه چې الله د دین نه علاوه بل څه کې اطمینان نشته دی خو خلکو ته پته نشته دی د خلکو ته معلومات نشي د الله دین کې څومره خوند دی مثلا پکې خدا خو هغه چاته ملاويږي چې کوم سړی خو د اخوانه حاصل کی کنه اخوانه حاصلولو کوشش وکړي کنه چې چا د حاصلولو کوشش نه کړي څه به ته ملاوي شي لازم دا اوس مرو چې خلک په دې غوږونو باندې غانې اوري د دې لپاره چې ماته اطمینان سکون ملو شي قسم دې کبه دې کې سکون شته دا د قرآن سکون نه اوري د قرآن اطمینان ته نه دی